بیا هم ستړي مه شئ. خدای وکړه چې وخت در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ تر دې مهاله رسېدلی وي. کله کله په ټولنې کې ستونزې دومره زیاتې شي چې حتی هغه عدالت هم په درست ډول نه تامینېږي او بیا په فردي او انفرادي شکل باندې عدالت غوښتنې لپاره هڅې او د عدالت لپاره هڅې تر هغې نشي بریالی کېدلی چې انسان له ډله ییزو فعالیتونو څخه کار وانخلي، ځکه یو غږ تر هغې پورې د چا غوږ ته نشي رسېدلی چې پوره غږونه نشي او شور جوړ نشي. په همدې منظور باندې په هیواد کې بېلابېل بنسټونه جوړ شوي، خو له ښه مرغه د یوه ټولنیز بنسټ یا ټولنیزی شورا چې د عدالت غوښتنې ټولنیزه او سرتاسری شورا نومیږي، د شورا نوم دی. د دې شورا مشر جمعه خان عمرخیل سره په خپرونه کې دی او له ده سره به د دې شورا په فعالیتونو او ورسره په افغانستان کې په عدالت خبرې اترې کوو. عمرخیل صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او د ژوندون راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو ته علیکم سلامونه، خوشحاله خیر اوسئ. سلامت. راځئ شروع عمرخیل صاحب له همدې کوو چې په کومو برخو کې انصاف نه و مراعات شوی، عدالت نه و شوی چې تاسو یې اړ کړلی دغه ډول یو شورا رامنځته کړئ؟ ډېر ښه. په سر کې خو اجازه راکړئ چې مننه تاسو نه وکړم، زموږ مو سهارنۍ خپرونې ته دعوت کړلو. تاسو لکه څرنګه چې اشاره ورته وکړله، موږ شورا چې کله رامنځته کړله او جوړه مو کړله، ټولنیز عدالت متاسفانه په ټولنه کې نسته ده، چې دې له خاطره موږ فقط اول هدف مو دا ده د ټولنیز عدالت لپاره کار کوو. متاسفانه که علمي برخه ده، صحي برخه ده، یووالی په دې کې شتون لري. ټول هر څه برنامې، هر ټول پروګرامونه چې موږ لرو دا ټول پکې شتون لري. نو په لحاظه موږ د ټولنیز عدالت غوښتنې په نوم او سرتاسري شورا یوه شورا رامنځته کړه چې اوله ټولنیزه وله، بیا مو سرتاسري کړله. فقط ټولنیز عدالت متاسفانه په ټولنه کې نسته ده، شته ده مګر هم توجه ورته نسته ده. د ډېرو زورواکانو د ډېرو هغو لخوا نه تامینېږي نه او خاص کړیو ته کېږي. دې له خاطره ټولنیز عدالت هغه د هدف مو ده چې دې کې بیا مختلفې هدفونه دي. عمرخیل صاحب، عدالت بیا د دندو په ورکولو کې نه وي شوی یا به د هیواد په کچه سمتي تعصبونه پالل شوي وي یا به سمتي اړیکې پالل شوي وي یا به ژبنیو اړیکو ته اولویت ورکړل شوی وي چې دلته عدالت تر پښو لاندې شوی وي. ستاسو له نظره چې په لویه کچه باندې عدالت د ډلو لخوا نه دی تامین شوی، ورسره قومي اړیکو کار خراب کړی دی، سمتي اړیکو کار خراب کړی دی او که نه په غیر اختیاري ډول دغه عدالت تر پښو لاندې شوی دی؟ په کل کې مشکلات په ټولنه کې زښته زیات دي، چې هر څونه ورته بحث پې وکړو بیا هم کم ده، مګر هم دولت حکومت لخوا نه تامین شوی، هم له خپلو ولسونو لخوا نه. دولت لخوا نه تاسو ته د بېلګې په توګه ووایم، تېره مشورتي لویه جرګه چې کومه دا دعوت سوله، تاسو ولیدل چې دې کې ټول هغه نمایشي او خپل کمپاینران راغوښتي ول. دا یو ټولنیز، دا خپله موږ ته د بحث وړ ده او سوال لاندې راځي. خپل کمپاینران راغوښتي، متاسفانه هغه قومي مخور شخصیتونه د ټولنو مشران کوم چې په ټولنه کې ښه نیک نوم نه برخوردار دي، هغه نه ور دعوت سوي. دا خپله یو سوال برانګیزه ده. بل په کل کې ولسونه، په ولس کې ملت کې موږ تاسو په دې ټولنه کې مشکلاتونه لرو. تاسو به ګورئ یو قوم به ځان کاندیده یا کاندید به وي، بل به مخالفت کوي. په ټولنه کې به ګورئ چې یو سالم رقابت نه لرو متاسفانه. او دغې لپاره دغه ډېر ستونزې دي، مشکلاتونه دي. هر چا چې د یووالي لپاره کار کړی ده هغه ټکول سوی ده، هم مافیایي کړیو لخوا نه، هم د حکومت کمې شخصي نفوذ چې په ټولنه کې دغه مشکلاتونه موږ تاسو ټولنه کې زیات لرو. عمرخیل صاحب، راځو دې ته ستاسو شورا په کومه برخه کې فعالیت کوي؟ ځانګړې برخې لرئ چې په دغه برخه کې به موږ کار کوو؟ ډېر ښه. موږ شورا چې ده ډېر فوکس مو په تعلیم او تحصیل باندې ده، په زده کړه باندې زښته زیات ده. اول به زموږ په دې برخو کار کوو چې عام تعلیم او تحصیل د اولویت مو ورکړی، د ټولنې هغه په برخه کې ده، د صحي برخه کې ده، سپورتي برخه کې ده، د ښځو چارو برخه کې ده، قومي ولسونه د ځوانانو باندې کار کوو، دې برخو کې ده. دغه څه چې د ټولنې د یووالي او د هغه برنامې دي، دې باندې موږ ډېر فوکس ده. ډېر فوکس مو چې اچولی ده. موږ تاسو 42 کاله د جګړې ناخوالو شاهدان یو.
نو دې ته مو ډېر فوکس ورکړی. اول به ترجیح موږ هغه اولیت موږ تحصیل او تعلیم ته ورکوو. ډېر ښه. همغږي څومره ده؟ خلک څومره وږي او تږي دي چې عدالت دې مراعات شي، ټولنیز عدالت خصوصا په بېلابېلو برخو کې د ټولو خلکو ته یو ډول کارونه وشي، ټول خلک دې له یو ډول حقوقو څخه برخمن شي. لیوالتیا څومره وه د خلکو؟ خلک څومره رامات ول دغې مسلې ته؟ څومره غواړي چې عدالت دې تامین شي؟ عدالت ډېر وختونه کېږي، څو لسیزې دي چې د عدالت غږ پورته شوی ده. چا جهاد، چا د بل بل عدالت لپاره راپورته شوي دي. اما متاسفانه د ټولنې مشکلاتونه او ستونزې زښته زیاتې دي، ناخوالې زیاتې دي چې هغه ټول دې پورې تړاو لري چې په صحیح توګه نه تعمیل کېږي. که چا د عدالت غږ پورته کړی ده په صحیح توګه نه ده رسېدلی، او که هغه په حق مي د بعضې مشخصو کړیو لخوا نه چې غږ یې نه ده اورېدل سوی په دولت کې هم شتون لري. نو دې لپاره موږ اول چې دا ټولنه رامنځته کړه، واقعا د هر چا ته موسیقي قناعت به ورکوو ډېر ستونزمن کار. تاسو ته خپله معلومېږي چې ستونزې په ټولنه کې زښته زیاتې دي. که چېرته حقیقي او صحیح کار وکړي هم په ټولنه کې به د یو قوم یا مشخص قوم یا مشخص کړی نه پرېږدي، چون د هغو هغه کوم داسې کارکردګي نه ده کړې چې هغه فعالیت صحیح کړی او ملت او خپله جایګه له لاسه ورکړي زموږ په هغه باندې. نو ډېر ته هم په مشکل او په ډېرو ستونزو په ډېر هغه قناعت ورکوو. اول کې امتناع کابل کې ولایت و، نن خوشبختانه ډېر د افتخار باندې یو افتخار ځای ده ویلی شم چې موږ 14 ولایت کې خپل نفوس لرو. اول دفترونه سرتاسری فعاله کړو په ټولو ولایاتو کې. نو خلکو لیوالتیا زښته زیات ده ورته، و د خلکو قناعت حاصل کول. خلکو ته باید موږ ډېر په صحیح توګه قناعت ورکوو چې نور تر کله پورې هغه زورواکو یا چارواکو پسې یو چې موږ او تاسو چې یو بوجۍ وړۍ له خاطره د کمپاین وخت موږ او تاسو کور شاته درړو. اول مثال دا د موږ چې چېرته ورځو یا کوم ملګري ته د سولې برخه یې ګام اخلي، ځوانانو برخه ګام اخلي، یا موږ ورسره همغږي کېږو. اولین پوښتنه د موږ دا وي چې سوال ترې دا وي چې ورور راځئ ډېر څه مو د ځانو لپاره وکړله، نور دا کړنې ځوان لپاره نه کوو، د ملت د ټولنې د هېواد لپاره به وکړو. هغه وکیل چې څوک راځي موږ او تاسو یو بوجۍ وړو له خاطره موږ او تاسو رایې اخلي وخت د کمپاین کې، او کوم وخت تاسو بند پاتې کېږئ، کوم مشکلات ستونزې تاسو پاتې کېږي په دولت کې پولیس کې، او هغه هم بیا نه درځي څون هغو ته خو ځواب موږ نه لرو. نو دې برخه کې موږ دوی د قناعت کړی نو به یو بوجۍ وړو نه کړي، بنیادي کارو ته به مخ ځو. عمرخیل صاحب راځو دې ته تاسو یادونه وکړله چې ډېر ستاسو فوکس چې دی هغه د تعلیم په برخه کې دی. که لږ څه پرې رڼا واچوئ، عامه پوهاوی ورکوئ یا داسې نور کارونه سرته رسوئ؟ ډېر ښه ښکلې پوښتنه او ډېر په ذهنونو کې به همدا وي. موږ خوشبختانه یو څه مو چې کړي پوهنتونونو سره پروتوکولونه امضا کړي دي چې موږ هغه ځوانان اقتصادي ستونزې لري د اوس کور په کور موږ کمپاین کوو، دروازه ټکو، کلي په کلي، ولسوالۍ په ولسوالۍ، ولایت په ولایت دا ځو. دا ډېر دوام نه ده، ګروپونه به جوړ کړي دي ده چې راسئ تحصیل زده کړه وکړئ. نو د هغې له خاطره موږ یو شی دا چې موږ تاسو ته موږ بدون لکه مدافع و تاسو نه یو څه غواړو د افغانستان د موږ د یووالي لپاره به کار کوئ، د ولسونو د یووالي لپاره، د ټولنې یووالي لپاره به کار کوئ. دا مو ته غوښتنه ده. زده کړو کې برخه کې موږ پوهنتونونو سره پروتوکول امضا کړي دي، لا 20 حتی 50% تخفیف پورې وړیا تخفیف موږ له خوا نه معرفي کېږي ورته. هغه تخفیف وړیا تخفیف هغونه دا فیس نه اخلي، یعنې 50 سلنه تخفیف ده ورته. نو دغه مو کړي دي ورسره. په آینده کې بیا موږ بعضې ډېرې مشکلاتونه او ستونزې لري، خو موږ تاسو شاهدان یو د پوهنتونونه چې جوړ سوي دي دوی خو طبعا مصارف لري. موږ ته بیا هر پوهنتون سهمیه راکړې ده، بعضې یو بعضې دوه، چې موږ په وړیاتو کوم چې ډېر اقتصادي ستونزې لري هغه بیا موږ له خوا نه مشخصه او څېړل کېږي او معرفي کېږي، یو یا دوه نفره همغه پوهنتون کال کې. نو دغه کارونه موږ د تحصیل برخه کې ډېر کړي دي او ډېر نو فوکس موږ ده. په آینده کې هم برنامې لرو چې یو لنډمهاله کورسونه ټول جوړ کړو دوی لپاره، کتابونه توزیع کړو. په دې برنامه باندې کار روان ده، انشاءالله که ژوند یو. ډېر ښه. څه فکر کوئ ښاغلی عمرخیل چې نږدې راتلونکي کې به هم وتوانېږي چې دغه ډول چارې او یا دغه چارې چې اوس یې لرئ له ده څخه زیاتې کړئ؟ کوم پلانونه لرئ؟ پلانونه موږ په راتلونکي کې دا ولایتو ته لړۍ غځوو، څرنګه چې ما اشاره ورته وکړله، کتابونه چاپوو، مېرمنو ته یا ښځو چارو دې ته کمیټه لرو، دې ته کتابونه چاپوو، چې هغه کلو بانډو کې موږ دا توضیح کړو ورته کتابونه،
تر څو هغه خلک سواد نه چې محرومه دي وکولی شي تدریس او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د صحت برخه کې برنامې لرو کلي په کلي. موږ خوشبختانه یګانه ټولنه یوازې ټولنه به وي زموږ وي چې تر اوسه پورې شفاخانو سره مو پروتوکولونه امضا کړي دي، تفاهمنامه امضا کړې ده ورسره، لاسلیک کړې مې ده. او کوم خلک چې له موږ له خوا نه ورته معرفېږي خوشبختانه دوی نفیس نه اخلي. اقتصادي ستونزې طبعا ټولنه کې زیات دي او د یو شورا یو ټولنې همدا کار ده. فیس نه اخیستل کېږي، معایناتو کې 50% وړیا تخفیف ورکول کېږي. یو ورځ 2 ورځې پورې همغه شفاخانه کې بستر وي، هغې نه فیس نه اخلي. خدای دې مړی نه راوړي، مګر دا یو تریخ حقیقت ده. د ټولنې لپاره مو دا کار کړی. نور کله موږ او تاسو دود و رسم و رواج لرو چې کټ مالي مو مړی وړو تر هدیرې پورې. موږ سره دا پروتوکول امضا کړی ده او خیر دې وسیږي. ځای لري چې دوی نه مننه وکړم. په وړیا توګه موږ ته امبولانسونه راکوي چې خپل مړی ژوندی په ښه توګه وکړو. ډېره مننه. وروستیو کې پیغام مو هم اورو عمرخیل صاحب. موږ ټولو ته دا پیغام ده، ټولو هېوادوالو ته ډېر څه مو وکړو. راځئ د هېواد لپاره وکړو، د ملک لپاره وکړو، یووالي ته کار وکړو. موږ او تاسو شاهدان یو چې په هر ټولنه هر قام کې بې اتفاقي او هر څه ناعدالتي اوج ته رسېدلې ده. یووالي لپاره کار کوو، یو بل ومنو او په خپلو اولادونو زده کړه وکړو. دا پیغام ده. نو کور مو سلامت شئ. له راتګ مو مننه. ځو لاندې دمې لورته. لاندې دمې وروسته بېرته راګرځو له بل مېلمه سره خپرونې ته. تاسو هم ملتیا وکړئ.